د رامبیل او چامبیل ګلونه او د رامبیل او چامبیل کیسه. رامبیل او چامبیل د دوه ډوله ګلونو نومونه دي او په پښتو ادبي متونو کې کله ناکله د رامبیل او چامبیل په بڼو هم لیکل شوي دي. د دې لپاره چې د دواړو ګلونو د نوم وزن یو شانتې دی، نو په پښتو ادب او په تېره بیا په پښتو لنډیو کې یو ځای ډیره یادونه شوې ده. ګلاب د اصله شهزاده دی، ګلاب د اصله شهزاده دی، رامبیل چامبیل یې نوکران نیولي دینه. همدا ډول د پښتو ژبې شاعر ګلستان بابا بیا وایي: مالیاره وامې وره دا سوال ګل د رامبیل راوړه، چې پکې وکړې خپل کمال داسې امیل راوړه. په بل ځای کې د رامبیلو او چامبیلو داسې یادونه شوې ده: لکه د زرکې سترګې سرې په لاره ځینه، د ګل لښته د رامبیل چامبیلو، په سپینو لیچو په دا سرو منګولو زړه رانه یوسي. وایي چې د پښتنو په یوه کلي کې دوه ورونه وو، یو رامبیل نومېده او بل چامبیل. رامبیل د یوه خان سره مزدور و او چامبیل د بل خان سره. یوه ورځ د دغو خانانو ترمنځ په کومه مسله شخړه رامنځته شوه او یو ورور د بل ورور په وړاندې د خانانو نه په دفاع کې لاس او ګریوان شول. په پای کې د خانانو نه په دفاع کې رامبیل او چامبیل دواړو یو بل سره په چړو ووهل. دواړه مړه شول او د دواړو مور بوره شوه. څه موده پس خانانو په خپلو کې سره روغه وکړه او سره جوړ شول، خو د کلي خلکو او سپین ږیرو د دواړو ځوانمرګو وروڼو رامبیل او چامبیل په یاد دا لنډۍ زمزمه کوله: خانان به بیا سره خانان وي، خانان به بیا سره خانان وي، پکې به رژي د رامبیل چامبیل ګلونه.